تر دې چې د کال د هرې ورځې په حساب سره چې دی یو بت هغه مقرر شو. یعنی 300 بوتان د بیت الله شریف په چت باندې بیت الله شریف کې دننه بیت الله شریف باندې بهر شاوخوا هغه کې خود ټول دغه 300 بوتان کې خود. بیا اصحاب بن بغي دا یو سړی دا او نائله بنت وائل دا اصحاب بن بغي او نائله بنت وائل دا دوانه چې دا بیت الله شریف ته داخل شو. بیت الله شریف ته نه وته طواف وکړي. طواف نو ورسته دي اوس خبره دادا چې مکه مکرمه ته شرک هغه کله او په څه ډول باندې راغی. کله راغی په څه ډول باندې راغی نو خبره پدې کې عمر بن عامر بن لوحي الخزاعي دا هغه بدبخت انسانو چې یو وخت شام ته تلو. هلته یو غټ بوتو د هبل یا د هبل په نوم باندې دا بوت له شام نه راوړ د بیت الله شریف په چت باندې کې خود خلکو ته ویل چې دا د الله رب العزت صورت او د هغه یو نمونه ده تاسو الله تعالی نشي لیدلای او چې دې صورت او نمونه ته تاسو ګورئ نو دا داسې معنا ورکوي لکه تاسو چې هوبهو علی اعوذ بالله الله تعالی ته ګورئ. الله تعالی ابتدا کې د خلقو د الخزاعي لعين دي خبرو هغه مخالفت کوو. دا خبره به چندانې منل نه خو د وخت په تیریدو سره خلقو ورورو هغه بت پرستی شروع کړل او گمراه شو. تر دې چې د کال د هرې ورځې په حساب سره چې دی یو بت هغه مقرر شو. یعنی 300 بوتان د بیت الله شریف په چت باندې بیت الله شریف کې دننه بیت الله شریف باندې بهر شاوخوا هغه کې خود ټول دغه 300 بوتان کې خود. بیا اصحاب بن بغي دا یو سړی دا او نائله بنت وائل دا اصحاب بن بغي او نائله بنت وائل دا دوانه چې دا بیت الله شریف ته داخل شو. بیت الله شریف ته نه وته طواف وکړي. طواف نو ورسته دي دوانو بدفعلی وکوله. شیطان دوکه کړل او زنا وکوله. الله تعالی سم د لاسا د دې دوانو شکلونه هغه چې د مسخ کړل د دوی نه کانی جوړ کړل تیګی ترې نه جوړې کړل. د مکه مشرکینو بیا دا سکار وکړو د اصحاب نه چې کومه تیګه جوړ شوی و د واخښتل په صفا غونډې باندې کې خدلا د نائلې نه چې کومه تیګه جوړ شوی و دا بوتي واخښت په مروه باندې کې خود د دوړې په مروه کې مشرکینو باندې صفا او د مروه په مابین کې هغه سعی کول. حدیث مبارک کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی دا حدیث شریف په ترمذی کې دا وای ما خوب ولید په خوب کې مې په جهنم کې دغه عمر بن عامر بن لوحي الخزاعي دا لعین په خوب کې ولید. دا مې په خوب کې ولید ډېر په بد حال کې ولید. ډېر په بد حال مې ولید په جهنم کې دا سي حالت باندې مې ولید چې دغه کلمې راوتلې وي د خر په څیر باندې د خپل کلمو باندې چې پیرا ګرځي دراګرځي. دا ځکه چې د شرک او د بت پرستی بنیاد هغه یې خوده همدغه خزاعي بدبخت د شرک او د بت پرستی او بنیاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سن سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. الى يوم القيامه. اوس د قریش د بت نوم چې وو هغه عزاو، د اهل طائف د بت نوم چې وو لاتو، د اهل مدینه د بت نوم چې وو هغه منات. په سورۃ نجم کې
ام دې طرف ته اشاره شوی ده. الله تعالی فرمای افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى نو دریوانو بوتانو هغه ذکر یې پکې کړی دا په دې ځای کې. او په دې ټولو بوتانو کې غټ او لوی بوت چې هغه هبل یا هبل. نو کله چې مشرکینو د احد په جنگ کې د خپل بوت په حق کې هغه ناره اوچته کړله چې اعلو حبل دا نعره جګ کړله او د دې په مقابل جواب کې مسلمانانو دی الله اعلى واجل هغه نعره اوچته کړله. مشرکینو چې اصحاب په صفا باندې او نایله په مروه باندې کې خودله دا کانی په مروه او په صفا باندې کې خودل مشرکینو به د صفا او د مروه په منځ کې سعی کوله. کله چې دا شرکیت دوره چې دا هغه ختمه شوله یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د فاتحین په شکل کې هغه مکی مکرمه ته داخل شول ورغلل. دا اعلان وکړو الله تعالی فرمایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ټول بوتان ټوټه کړل. د دې چې د عربو ټول قبایل د شرک او د بت پرستی د دې نجاست نه هغه پاک شو. ولدي سره مسلمانانو ته د صفا او د مروه په مابین کې په سعی کولو کې څه ناس شکوک او شبهات موجود وو. ځکه مشرکینو د صفا او د مروه په منځ کې سعی کوله او کله چې الله تعالی دغه حکم نازل کړ. الله تعالی دا حکم نازل شو چې ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ان مشرکینو د شرک او د بت پرستی په بنیاد باندې سعی کوله. تاسو مسلمانان دغه سعی چې کومه ده د بیت بین الصفا والمروه دا د عبادت الهی جل جلاله په طریقه باندې کوي. دغه په طریقه باندې کوي. نو ردی ورستا دغه هغه شکوک او دغه هغه شبهات هغه ختم شول. نو دا الخزاعی بدبخته چې عمر بن عامر بن لوحی الخزاعی دا اول مکی مکرمه ته شرک هغه دراوړ.